محترمو د ویډیو کې دویم آیات چې دا هغه وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. دغه آیات چې دا ما اول په مقدمه کې تاسو ته وویل چې د مولانا صاحب د دعوی او د دلیل په منځ کې تناقض ده او د دلایل په منځ کې خپل مابین کې تناقض ده. عجیبه خبره ده، تاسو د دا ویډیو خبرې واورئ. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. ان جنحوا کچرته دغه چې جنگ وسره کوي، جهاد وسره کوي، دا خلک مایل جنحوا څه معنا؟ مایل سو للسلم سلطه غاړه کې خودل چې صلح قوم د سره کینم سلطه فجنح کم ورته مایل. اوس د سلطه څوک مایل دی؟ دولت اشرف غنی مایل دی کنه دی؟ طالب عینه کو مغه د آیات خلاف دی که برابر دی؟ دی آیات سره څوک برابر دی؟ خدا د کابل مليانو چې دا فتوا لیکلم دی لیکل دی دا ټکه ولې نه دی سره واځه کړی نو چې داري نو بیا ناس تل چې تپاره د دولت پیسې ولې خوري دا ځکه جزري گاډه کولې ګرځي. د یو واره دغه آیات راوړي چې وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله. کچیرته دوی مایل شول، جنحه میلان ته وایي، کچیرته دوی مایل شول سولې ته نو تم مایل شه سولې ته، یعنی که اشرف غنی او د دې اداره سولې ته مایل شوه فاجنح لها وتوکل الله. دا مولانا صاحب دومره ساده ده چې یو واره اصلاح ذات البین آیتونه راوړي بیا په خپله خوله وان جنحوا للسلم خطاب کوي د اشرف غنی ادارې ته، نو په خپله خوله د اشرف غنی اداره کافره کړه. ځکه وان جنحوا للسلم جنحوا کې خدا ضمیر چې دا د کفارو ته راجع ده او په خپله خوله دی وایي هم چې وین جنحوا للسلم کې چېرته دوی سولې ته مایل شول، اشرف غني سولې ته مایل ده، اوس طالبان باید سوله وکوي. ډېر عجیبه تناقض ده، ډېر یعنی د دې تناقض نه او د دې ترجمې نه تاسې د ده علمي ساویه معلومولی شي چې دا سړی څومره علم لري، د دې علمي ساویه څومره ده. دا آیت د کفارو په اړه ده. دویمه خبره دا ده چې وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله. کچیرته دوی دغه کفار سولې ته مایل شول للسلم، دلته سلم چې دا ټولو مفسرینو تفسیر قرطبي، تفسیر روح المعانی او څومره مفسرین چې دي مشهور مفسرین، تفسیر ابن کثیر، دا ټولو مفسرینو د سلم تعریف په استسلام او انقیاد او قطع الحرب عدم التعرض لاموال المؤمنين واعراضهم واراضيهم سره تفسیر کړی دی. استسلام، انقیاد، قطع الحرب، عدم التعرض لاموال المسلمين. تسلیمیږي به که چېرته کفار میلان تسلیمۍ ته پیدا که، انقیاد اطاعت میلان پیدا که، جنگ بس که، د مسلمانانو مالونو ته تعرض بند که، د مسلمانانو په ځمکو تعرض بند که، د مسلمانانو په عزتونو تعرض بند کړو، فاجنح لها وتوکل علی الله. بیا تم سولې ته مایل شه، بیا دم سلم ته مایل شه. دلته د سلم نه دغه شیان مراد دي. ټولو مفسرینو دا تفسیر کړی ده. دا دی چې کوم د سلم تفسیر کوي دا تفسیر د کوم ځای کې را پیدا کړي نه، خو د خېټې نه لګیا ده. اوس راځو د خبرې ته وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله. کچیرته کفار سولې ته مایل شول، د کفارو ملګري سولې ته مایل شول، فاجنح لها وتوکل علی الله، تم سولې ته مایل شه، په الله باندې توکل وکړه. اوس د اشرف غنی اداره دا ټامیانو فلبرایټان دا د امریکا مزدوران ګوډاګیان دا سولې ته مایل دي؟ نه قطعا. سولې ته که دوی مایل وای خو دوی به د خاوره پرېښې وای. سولې ته که دوی مایل وای دوی به موږ ته تسلیم شوي وای. سولې ته که دوی مایل وای دوی به د افغانانو په کورونو چاپې نه وایلې. سولې ته که دوی مایل وای دوی به خپله وسله په ځمکه ایښې وای که نه، بیا به موږ هم سولې ته مایل شوي وای. او امریکایان سولې ته مایل دي. امریکایان د موږ د خاورې نه وځي، هغه ته وایي چې موږ تاسو د خاورې نه وځو. نو وان جنحوا للسلم که چېرته دوی سولې ته مایل شول فاجنح لها وتوکل علی الله. امریکایان سولې ته مایله دي، د موږ د خاورې نه وځي، موږ هم هغه سولې ته مایل یو. د کابل اداره سولې ته نه ده مایله، موږ هم سولې ته نه یو مایله. که چېرته د کابل اداره سولې ته مایله شوه، وسله یې په ځمکه کېښوه، د مسلمانانو په اموالو اعراضو ځمکو د دوی په کورونو چاپې تعرضونه بند کړل، موږ هم بیا سولې ته مایل یو. خو اوسه پورې د کابل اداره سولې ته مایله نه ده. دا دویم آیات.
دریم آیات چې د مولانا صاحب په د خپل د خبرو کې ذکر کوي هغه وان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطین. الله تعالی فرمایي وان طائفتان من المؤمنین کچېرته دوی ډلې د مؤمنانو اقتتلوا په خپل منځ کې جنگ کولو فاصلحوا بینهما د دوی په مابین کې صلح وکړي بالعدل په عدل سره واقسطوا او انصاف وکوي. ان طائفتان کچری دوی ډلې وي من المؤمنین دا دواړه ډلې څه وي؟ اشرف غنی کلمه وایي کنه وایي کلمه نه اخوا طبيعت څه اکڅوک لري پر شابه کنه لري. ګور عبد الله بن ابي رئیس المنافقین کلمه ویل اخوا ته هیڅ د نبی اسلام اقدام نه پر کوي. ملي اردو اذان کوي لمونځ کوي کلمه وایي کنه وایي ملایانم کلمه وایي. الا وان طائفتان کچرته دوی ډلې وي من المؤمنین دا دواړو د اسلام دعوا کول او کلمه یې ویل د دواړو څه کول اقتتلوا دواړو جنگونه سره کول فاصلحوا تاسو د نور خلق تعالی او تاسو اصلاح راولي بینهما د دې دواړو په مابین سره اصلاح چې کله دواړه طرفونه سره جنگيږي سولي والا تعالی څه وای سولو وکي د خلق ضرور راونی سي اصلاح ته برابر کې وزر د ګوره د دې په مابین کې الله تعالی سولو خامخا وکي فإن بغت کچرته دا یو ډلې بغاوت وکي نیمنم اهداهما یو د دې دوه ډلو سره علل اخرى پر بل ډله فقاتلوا دا سول چکی دې کسان ته تاسو مو سره مرګري سي دې بل ډلې سره چې دا جنگ کوي سول ته نه راځي دا سره قتل. د دې آیات نه هم دا مولانا صاحب استدلال کوي خو لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکوله چې دغه درې آیاتونه چې دي دا د تنازعات د مؤمنونو په منځ کې دي. هغه تنازعات هغه شخړې لانجې چې د مؤمنانو په منځ کې وي الله تعالی فرمایي چې دوه ډلې د مؤمنانو وان طائفتان من المؤمنین صراحت وغره من المؤمنین دا سینه دی چې وان طائفتان من الکافرین. دلته په افغانستان کې دا جنگ چې روان ده دا خو د امریکا او د طالب په منځ کې روان وو. نو مولانا صاحب امریکایانو ته د مؤمنینو لقب ورکوي که څنګه؟ دا نن چې ملي اردو دا نور د سیايي روزل شوي مزدوران دا په دې جګړه کې وژل کیږي. دا جګړه خو د خلکو نه پیل کړي دا جګړه خو امریکایانو پیل کړي او اوس هم امریکایانو پیل کړي دا اردو ته تنخواه څوک ورکوي دا اردو ته وسله څوک ورکوي دا اردو ته تجهیزات څوک ورکوي دا د سیايي چې کومې ملیشې روزلې دي د افغانانو په کورونو یاره شپه ورخیژوي دا څوک دي؟ دلته وان طائفتان من المؤمنین آیت تطبیقول چې دي دا تحریف د قرآن ده دا د قرآن تحریف ده دا جنگ د دو طائفو د مؤمنانو په منځ کې نه ده دا جنگ د کافرانو او د مسلمانانو په منځ کې ده.